دغه ځای کې یو درې کسانو داسې منډې والې او شپېلې وهلې او پاس دغې پوستې نه ډزې وشوې. چې ډزې وشوه په څلورو پښو باندې هغه دیوال ته مونږ جګ شو. چې څنګه دې دیوال ته ورسېدم او چې جګ شوم ګورم دلته یو څو موټرې وې چې هغه ریوس او د تېښتې په حالت کې وو او یو سپینه غواګۍ په دې طرف را روان و چې زمونږ په خوا ته یې داسې راتله نه پوهېږم چې اوس هغه به چېرته وي. ډزې سره مونږ هم ووتو بس درې څلور کسانو په اطاق کې نو یو بل ته هم فکر ونه شو فقط دومره وشو چې بس سیلاب دی او د سیلاب سره حرکت وکړه دغه ځای نه دا ملګری نه پوهېږم چې دلته ګیر شو هم اطاق کې پاتې شو اطاق کې خو نه و اطاق هم دا 2 ورځې په سکواټر باندې دا ټول ځایونه مو وکته اشتباه هم رفع شوه نو دغه ځای ته هم یو اشتباه پاتې ده امکان لري چې دغه سیل چې څنګه دغه کم دې ځای ته راوړي کم لاندې دې دوکانونو کې یا دغه یا دې ځای کې چېرته پیدا شي خو ډېر یو غریب سړی و موږ سره د 300 روپو باندې دلته موږ سره کار کوو. دغه صحنه چې کوم وخت کې ته دغلته وې دغلته خپله موجود وي دغه صحنه کله ته قصه وکړو. زه په خپله پاس څلورم چت کې وم ګاډی مې لاندې ولاړو او بس بره سیلاب چې راغی راښکاره شوم بس وتو چانس نه و بس پاس پاتې شوم او ګاډی بس وړی و. دا کار دلته د مرګ امکان شته ځکه ټول دوکانونه ناست دي تاسو ګورئ مکمل ویجاړ شوي دي دلته کار روان دی موږ ځو هغه صحنې ته چې هلته موټر هم لاندې شوي دي دلته لوډر روان دي کار شروع کړی ده. ایسه ښه انشاءالله جوړ اول کې دغه کازان معرفي کې راته نوم دې راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله نوري یم د نورستان مرکز پارون اوسېدونکی. نوري صاحب دغلته دغه غمیزه وه خدای پاک دې تاسو ته اجرونه درکړي خدای پاک دې شهیدانو ته جنتونه ورکړي. دغه پېښه څه وخت واقع شوه دغې په اړه که معلومات لرې دلته پېښه کې وي او که نه وي؟ پېښه کې زمونږ دغه د بانک دی دغلته لاندې د دې بانک مسؤل یم مونږ هم په بانک کې وو چې ماسپښین نه وروسته داسې 2 بجو څه د پاسه 2 بجې ټیم دقیق ټیم اوس ماته نه دی یاد موسم بیخي زیات خراب شو تک تورتم او یو قسم تشونو بیا زما همکارانو ته وویله چې نور دروازه بنده ووځو هسې زړه کې مې داسې وګرځېدم چې خدای نخواسته دلته د سیلاب چېرته راونه وځي نو هغوی وویله چې دغه خوا ته دی او دلته زمونږ چپ کې دی مال ځه دروازه بنده کوي یوه دروازه هم بنده کړې وه دا بل هم راکش کړه اتصالاتو دفتر د خوا کې هغوی ته مې هم وویلې ما چې تاسې هم راوځئ مه پاتې کېږئ دلته همدغه لحظه وه چې دغه ځای کې یو درې کسانو داسې منډې والې او شپېلې وهلې او پاس دغې پوستې نه ډزې وشوې. چې ډزې وشوه په څلورو پښو باندې هغه دیوال ته مونږ جګ شو. چې څنګه دې دیوال ته ورسېدم او چې جګ شوم ګورم دلته یو څو موټرې وې چې هغه ریوس او د تېښتې په حالت کې وو او یو سپینه غواګۍ په دې طرف را روان و چې زمونږ په خوا ته یې داسې راتله نه پوهېږم چې اوس هغه به چېرته وي که ژوندی وي خدای دې ورته عمر ورکړي او که مړ وي الله تعالی دې وبخي. نو نور کسانو داسې خاص زما پام نه دی شوی بس چې څنګه جګ شو یو توره چپه وه او په یوه ثانیه کې دا ټول بازار یې له منځه یوړ ځان سره بس نور هم بیا وروسته مونږ هم په ځان تاسو کارمندانو کې څوک به انشاءالله شوبې شوي زمونږ په هماغه احتیاط و زما بس خدای تعالی رحم و زمونږ وخت په پوره نه و چون دلته هم خلکو ته احوال ورکړل شوی و چې سیلاب را روان دی او مونږ په چپ کې و مونږ نه یو خبر شوي سیلاب نه هسې دغه حالات چې مې لیدله ما ویل خدای نخواسته چې یو نه شي نو هماغه احتیاط و او خدای تعالی هم زمونږ وخت نه و پوره کړی په دغه کې ووتو یو څو ثانیې فاصله وه خلاصه دې ځای نه هغه ځای پورې هلته موټر هم د نور موټر هم دا دلته لاندې شوي زمونږ دي. دغه شینواري هوټل لري پاس د هغې یو موټر و یو تور موټر دی هغه هم ورڅخه خواته ګڼ کې پروت دی دا هم د دې موټر دی مخکې نه دلته ولاړ و بس هغې سینه وړې دی هماغه تارلولې دي نو بس دا یو غمیزه ده اول خو الله تعالی دې لکه څنګه تا دعا وکړو شهیدانو ته دې الله تعالی جنتونه ورکړي او بازماندګانو ته صبر جمیل ورکړي زمونږ غوښتنه اوس دا ده چې لکه څنګه چې ولایت مقام د هغې خپله شته امکاناتو په اساس باندې دغې کارونه یې کړي دي اجساد یې پیدا کړه زمونږ داخلي او ملي او بین المللي تجاران غوښتنه دا کوو چې دغې خلک دلته څومره متضررین دي هغوی لاسنیوی وکړي او ملي او بین المللي مؤسساتو نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د میلیاردونو په حساب باندې د خلکو دلته تاوان شوی دی مړه دي
ټپیان دي د هغوی سره د هغوی خپله خاص مرسته وکړي او د هغوی سره لاسنیوی وکړي. واقعا همدغسې شاید اوس هم ځینې خلک بیخي نامعلوم دي ځکه دا تر اوسه پورې خو دا پېښه نه وه شوې، تر اوسه پورې معلومات هم نه کېږي. دغه زموږ دفتر مخې ته نانوایي و چې د دې ورور نانوایي دی، د دې یو نانپز و د بغلان نه و، جوزجان معلومات به صاحب راکړي، هغه مصادره که د مایله چې د هغې نوري صاحب ما معلومات راکړي، من عمل نوري صاحب الله کړه. آی صاحب سړی مې شي انشاءالله جوړ بخیر یې. دغلته وایي ستا نانبایي وه که نه؟ او دا مخامخ مې نانوایي وه. ستا خو به پکې څوک شهیدان شوي نه اوسي؟ بس همدغه نجیبي صاحب نوري صاحب چې کومه دغه وکړه، همدغه لحظه همدغه صحنه موږ نه همدغه صحنه تېره شوه. همدغه صحنه وه چې د ډزو سره موږ هم ووتو، بس درې څلور کسان وو په اطاق کې، نو یو بل ته هم فکر ونه شو، فقط دومره وشو چې بس سیلاب دی او د سیلاب سره معرکت په دغه ځای نه. دا ملګری نه پوهېږم چې دلته ګیر شو هم اطاق کې پاتې شو. اطاق کې خو نه و، اطاق هم دا 2 ورځې په سکواټر باندې دا ټول ځایونه مو وکته، اشتباه هم رپه شوه. دغه ځای ته هم یو اشتباه پاتې ده، امکان لري چې دغه سیل څنګه دغه کوم دې ځای ته راوړي، کوم دې لاندې دې دیوالونو کې یا دغه یا دې ځای کې چېرته پیدا شي. خو ډېر یو غریب سړی و، موږ سره د 300 روپو باندې دلته موږ سره کار کوو. د کوم ځای و؟ د جوزجان ولایت و، د منګجي ولسوالي د بهار د کلي و. خپلوانان ورونه یې او ماما زامن یې همدا نن ورځ راورسېده، دا 2-3 ساعته د منزل نه وروسته. بلکل هغوی به چېرته اوسي اوس؟ هغه مې به اوس پاس والي صاحب خوا ته امیر دفتر خوا ته ختلی وم، هغه ته مې ویلې چې دا خلک دغسې مېلمانه دي، که مېلمنخانه کې ورته چېرته ځای پیدا شي یا قبایلو ریاست ته کوم شی وکړئ، نو کور یې ودان. نو هغه امیر صاحب دفتر وویلې چې دلته دې موږ سره 3 ټیمه ډوډۍ هم خوري او شپه دې هم کوي، هغې پورې چې سید خوشحال اوسئ. انشاءالله سبا ته یم انشاءالله هغه جوزجان دلته شي. ډېره مننه کوم. قدرمن لیدونکو لویه غمیزه ده او ډېر سخت حالت دی. واقعا که د نږدې څخه وګورې نو ته بیا حس کوې، ته بیا درک کوې چې څنګه داسې واقع شوه. دغه سکواټورې چې لګیا دي دا تاسو ګورئ مارکیټونه مکمل لاندې شوي دي، ټول سیلاب خراب کړي دي. نو دلته د ځینو دوی کار کوي تر څو دغه د شهیدانو هغه ورک جسدونه را پیدا کړي چې هغوی دلته شهیدان شوي دي. په دې په څنګ کې چې دا تاسو ما سره دلته وګورئ، دغه هغه یو موټر ده او زما تر شا هغه بل موټر ده چې اوبو کې دي او مکمل ویجاړ شوي دي. نو وضعیت ډېر وخیم ده، وضعیت واقعا سړی دردوي، ډېر سړی دردېږي. نو تاسو یې ګورئ، حاجت ویلو ته هم نشته. انشاءالله سړی مې شي، انشاءالله هسې سړی مې شي انشاءالله خیر. موږ د هغه ځای کې یاستو چې د شینوارو مېلمستون تر شا هوټل چې ده، نو موږ دغلته دغه موټر هم چې ول د 2 موټره، نو دغه ورور به یې معلومات وکړي، یو تور موټر دی ده او سپینې د دې ده. ورور سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ښه انشاءالله جوړې. نو خدای پاک در باندې فضل وکړي چې خپله ژوندی مال خو د هغه پیدا کېږي. نو دغه صحنه چې کوم وخت کې ته دغلته وې، دغلته خپله موجود وي، دغه صحنه که راته قصه وکړي. زه په خپله پاس 4م چت کې وم، ګاډی مې لاندې ولاړو او بس بره سیلاب چې راغی راښکاره شوم، بس وتو چانس نه و، بس پاس پاتې شوم او ګاډی بس وړی و. هغه موټر د سپین دا سپین سراچه ده. هغه وخت چې دغه تا سیلاب ولیده څه رقم وه قصه یې که راته وکړي؟ تا خو سیلاب په خپلو سترګو ولیده. بس داسې یو توپان و، لږه عذاب و. ټولې وایي تیږې راوړي، خو موږ ولې اکثره د غټه غټې تیږې وي. اول سر باران نه و سره، بس توپان راغی، به دا تیږې او دغه هر څه بس په مخ باندې اخیستي وو شوي. دغلته یو بل هغه تور موټر هم ده، هغه بیا د چا ده؟ هغه زما دغه کلیوال ده. کلیوال ده. تاسو د کوم ځای یاستئ؟ موږ د شینوارو. دلته راغلی یاست دغه مېلمستون کې؟ زه به دې سره خبرې کوم. سلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو دې
خفه خو په دې چې مال دی اوبو کې ده ښه ورته ګورې ښه د زړه ورته دردېږي زمونږ هم واقعا زړه درد وکړ قسم په خدای چې یعنې ویلو لپاره چې نه لرم ځکه چې هلته موټر ګورم بیخي مې دا زړه دردېږي مال دی و خیر ته خو چې کله دغلته وي هغه صحنه خو راته قصه وکړه څه رقم صحنه وه بسم الله الرحمن الرحیم زه چې وم په هغې دفتر کې ناست وم دننه نوم دې اول راته کوی نوم مې د ابراهیم د ننګرهار ولایت امداشین ولسوالۍ ابراهیم جان دغه زموږ هوټل دی شینواري مېلمستون دی په دغه کې دفتر کې زه ناست وم نو مې کتې باندې یو دم منډې شوې چې موږ نه خبره وو خبر نه وو ما سره څه نفر ویده وو یو ماشوم را سره هغه را سره ناست و هغه ما موبایل کې گیم که هغه ته مو وویل چې دا لاندې څنګه خلک منډې وهي یا ماشوم وایي ته وګوره زه چې راغلم ما خلک وکاتم یو دم زه هغې کونج ته چې ورسېدم یو ګړزار شو د اسمان نه اسماني تندر راولوېد یو توره لوخړه پورته شوه چې لوخړه پورته شوه په 14 ثانیې کېدې که نه مکمل دا خر لنګ شوی و داسې و چې ذرې ذرې و د خپل حال ولیده دا ګټونه نه په ځمکه او نه په اسمان نه پوهېږو دا د کوم ځای نه راغله بس یو عذاب د مسلمانان دی هر رنګه خلک پکې شته دی خو بس خپل ځاني ماش رامنډه کړه دې په مخه واړه ومې کته حاجي صاحب او ماشوم ماشوم یې غېږې کې رانیولی حاجي صاحب را روان دی خو په زړه مې ښه شو دا دومره وواته فکر موږ دغه یو دا حاجي صاحب چې و دا پکې ناخبره پاتې و دا پکې پاتې و او یو دا پکې پاتې و خو موږ ناخبرۍ کې ووتو موږ خبر هم نه چې ووتو دې موټران ته هم کاته خپلو سترګو هم کاته چې داسې تاولې دا چې سپین چې و هغلته ولاړ و تور دغلته ولاړ و دا تورې هلته وي او سپین هلته و تبادله یې کړه سره چې تالته لاړ زه به دلته راشم هغه موټر ماډل کوم یو ده هغه و ټولې دوه ورځې لږې دلته پکې راغلو کانټینر نه مې راکېسته او دغه نوی ډول باګوجي دی پینګر باګوجي دی ترکي دی بس خدای پاک تاسو ته اجرونه درکړي زمونږ هغه غږ چې هغه وطنداران اوري تجاران اوري مشران اوري زمونږ دغه د داخله ډېر متضرره شول نو هغه موسسو څخه مو هیله دا ده چې دغه ځوانانو د دغه خلکو چې د ننګرهار څخه د چین څخه راغلي وو دغه نورستان خلکو هندوستان کې د نورستان خلکو لپاره بالخصوص به د افغانستان خلکو لپاره چې دلته خدمات وړاندې کول